السلام علیکم درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. وی قبر کې وخت څنګه تیریږي؟ عجیبه واقعه ده درنو لیدونکو، ضرور وګورئ. د حضرت عیسی علیه السلام دا معجزه وه چې د الله تعالی په امر سره به یې مړي ژوندي کول. یوه ورځ حضرت عیسی علیه السلام خپل قوم ته یو مړی را ژوندی کړو او هغې مړي ته یې وویل چې اوس دې قوم ته د قبر حالات په خپله بیان کړه. مړی په خبرو شو او خپله کیسه یې داسې پیل کړه. کله چې په قبر کې کېښودل شوم، خاورې راباندې واړولې او خلک راڅخه لاړل. دې وخت کې د ښي طرف له لوري یو کړکۍ راخلاصه شوه او په هغې باندې څو کسان راغلل. ستړي مشي مو سره وکړل او بیرته په همغې کړکۍ راڅخه لاړل. او دوی چې لاړل، زه هم راجګ شوم چې ما ویل راځه ته هم په دې کړکۍ ووځه. کله چې په کړکۍ باندې بیرون شوم، څه ګورم چې یو زیات ښایسته باغ دی او پورته مې چې وکتل ومې لیدل چې د مازدیګر مهال دی. دا مثال ده چې څوک قبر کې کېښودل شي، هلته پرې مازدیګر وي، که په دنیا نیمه شپه هم وي خو په دې مازدیګر وي. مړی وایي چې ومې لیدل چې دا خو د مازدیګر د لمانځه وخت دی. هلته باغ کې ښایسته اوبه بهیدې. ورغلم، غوښتل مې اودس پرې وکړم، خو د شا له لوري یو ښایسته پیغلې راونیولم او راته یې وویل دلته لمونځونه مه کوه، لمونځونه ختم شوي دي، اوس خپلې مزې کوه. ما چې دا خبرې واورېدې، ورته مې وویل چې دا څه وایې؟ زه خو ضرور لمونځ کوم، لمونځ څنګه نه کوم؟ هغې پیغلې نه پرېښودلم او د ځان سره یې کشولم چې چکر وهم. خو ما اودس او لمونځ ته نیت و. بالاخره مې هغه پیغله نجلۍ په څپېړه باندې ووهله. ورته مې وویل پرېږده زما لاس. په دې وخت کې د هغې په غاړه کې هار و. هغه پرې شو او جنۍ راته وویل چې اول به زما سره دا هار جوړوي، بیا به لمونځ وکړي. هغه هار یو سر د دې په لاس کې و او بل زما تر نیمایي به مو جوړ کړی و چې تا راباندې غږ وکړ او دغه دی زه راجګ شوم. نور هېڅ پوه شوی نه یم چې وخت څه قسم تیر شو. کله چې د هغې قبر تاریخ وکتل شو، نو د 4,000 کالو مخکې وفات شوی و دغه کس او په دې باندې د 5 دقیقو په شان تیر شوی و. د حضرت عیسی علیه السلام د قبر خاوند څخه پوښتنه وکړه چې زنکدن څنګه و. هغې ورته وویل چې زنکدن دومره سخت و چې تر اوسه مې د مرۍ خوند تریخ دی. په 4,000 کالو کې مې هم د زنکدن سختي ورته یاده وه. سبحان الله.